اوسېږئ. نن هغه شېبې دي چې زړونه رڼا کوي، کورونه له خوښیو ډکوي او د دې ترڅنګ کوچنیان او لویان د اختریزې شېبې لمانځي. موږ هم وغوښتل چې د کابل ښار کې له خپلو هېوادوالو سره اختریزې شېبې ولرو. زموږ ملتیا وکړئ، له هېوادوالو سره به خبرې اترې ولرو. السلام علیکم. څنګه یې ښې؟ نوم دې څه دی؟ ثنا جانې څنګه راغلې یې دلته؟ اختر دې مبارک شه. خیر اوسې. خیر اوسې. روزې دې نیولې وي؟ نه دې یې نیولې؟ نه وایې چې د ورځې مې 4 دانې نیولې وي. څنګه اخترې دې راټول کړه؟ نه دې راټول نه کړه؟ ماشاءالله. څنګه دې ځان جوړ کړی؟ السلام علیکم. اختر دې مبارک شه. السلام علیکم. څرنګه یې ښه یې؟ ښه یم. ته خپله ښه یې؟ اختر دې په خوشحالیو پیل کړه. تا دې مبارک شي. ښه یې اوسې. څرنګه وه روزه دې نیولې وه؟ څو روزې دې په یوه ورځ کې نیولې؟ یو دانه ونه. اخترۍ دې راټول کړه؟ څو روپۍ؟ 1 روپۍ نه. چې هو که نه؟ ښه. اخترۍ دې نه ده راټول کړی؟ راټول دې کړه؟ څو روپۍ؟ 1000 روپۍ. 1000 روپۍ؟ 500 یې زما 500 یې ستا. صحیح ده. صحیح ده؟ دا خو بیا سخي نو دومره خو ښه یې بیا. څرنګه ده اختر تر دې شېبې پورې په خوشحالیو ده؟ چېرته لاړې په اختر کې تر اوسه؟ چېرې هم نه راوتې. درته اوس چکر ته راغلې. دلته چکر ته راغلې. چا سره راغلې چکر ته؟ پلار سره. کومه لوبه په اختر کې ډېره خوند درکوي؟ هر چیغې. نه کومه لوبه خوند درکوي؟ ټالونه. چې ټالونو کې وزنګي. زمونږ کمره ستا په خدمت کې ده. کوم پیغام که لرې مهرباني وکړه. نه چې دا زما ضد خلک نه کوي او بې ځایه زنګونه نه کوي. دا زما پیغام. ډېره مننه. کور مو ودان. شېبې دي. مشران کوچنیان ټول زموږ تر څنګ ولاړ دي او اختر څخه خوند اخلي. زموږ تر څنګ قدرمن مشر ولاړ دی. له ده سره به خبرې اترې ولرو. سلامونه ستړي مشر. وعلیکم سلام مشر. اختر مو مبارک شه. ستاسې د اختر مبارک شي. منځونه تراویح روژې نفلونه مو قبول شه. ټول وطنوالو ته د اختر مبارکي وایو. ډېره مننه. قدرمنه نوم دې څه دی؟ کمرې ته مخ واړوه. نوم یې حاجي عبدالله ورګنوال. ډېر ښه. اختر مو په خیر پیل کړ؟ الحمدلله. څنګه و اختر؟ سږکال اختر د نورو اخترونو سره څه فرق درلوده؟ نه الحمدلله. مخته هم دغه اختر شاش کوم الحمدلله. هغه اخترونه دي ډېر الحمدلله په ښه وضعیت په ښه خوشحالۍ باندې لمانځل کېږي. ډېر الحمدلله خوش فضا کې یو او ښه الحمدلله. زموږ ګل وطن ده. خدای دې ټول وطنوالو ته مسافرو ته خیر پیش کړي چې په کوم ملک کې دي هغه ته د اختر مبارکي ورکوو. ټول مسلمانانو ته د اختر مبارکي ورکوو. ډېره مننه. د اختر کې که چېرې تاسو څوک واک درکړي ووایي چې یو څه پکې اضافه کړه، څه به پکې اضافه کړي؟ بس خورجانې د مکتبونه د خدای را خلاص کړي د زنانهو چې موږ ته یو زنانه مکتبونه خلاص شي او د مسلمانانو ته راحت راشي. دغه موږ د الله نه سوال کوو. د خپل حکومت هم دغه وي چې دا مکتبونه موږ ته را خلاص کړي چې د زنانه مکتب ووایي، پوهنتون ووایي، مکتب ووایي. دا به ډېر ښه وي. او که یو له رسم و رواجونو څخه تاسو ته ووایي چې په دې اختر کې کم که څنګه به کوئ؟ څه به پرې کموئ؟ بس خو خورجانې نو ذاتي به هېڅ کمول د الله په لاس کې دی. موږ په لاس کې خو نه ده. نو د رسم و رواجونو یادونه مې درته وکړه. پښتانه رقم رسم و رواجونه لري. که چېرې تاسو ته ووایي چې په اختر کې دغه رسم ښه نه ده، دا باید راکم کړو، تاسو به څه ترې راکم کړئ؟ بس موږ به ګورو چې عوام څه خبره کوله او الله پاک څه موږ ته هدایت کړی او هغه به کوو. اخترونه مو ډېر تېر کړي دي. داسې یو اختر شته چې هغه تاسو ته مثلا ډېره خوښي درکوي، ډېر خاطرات ترې لرئ؟ بلکل. د وړکوال اختر مې اوس هم خاطرات لرم. اوس خو ذاتي سرګرداني ده. هرې خوا ته مو فکر ده. بالو باچ مې وږی نه شي. زوی مو چېرې مسافر هغه ته مو فکر یې، وطنوالو ته مو فکر یې. نو د وړکوال اخترونه ډېر ما خاطره ده. ډېره ښې خاطرې وې. ډېره مننه. که لیدونکو ته کوم پیغام لرئ مهرباني؟ بس کامیابي مو غواړم. ټول لیدونکو او اورېدونکو ته د اختر مبارکي وایم. ډېره مننه. خیر.
بیا هم اختریز پروګرام دوام لري لمونږ سره یو قدرمن ورور ولاړ دی له ده سره به خبرې اترې وکړو سلامونه ستړي مشه وعلیکم السلام همشیره محترم خوب هستید تان تبریک سلامت باشین عید شما تبریک خیر ببینید بخیر باشی چطور آغاز کردین عید خوب بود عید تا دې سره باید پښتو ما پښتو میگیم یاد داری بگوین سیسته تر دې مو اختر څنګه و ښه پیل شو کنه خوب بود دیگه عید خوش بود دیگه روز اول عید ما صحیح تیر شد دیگه این دیگه کاستاسا با مگذره دیگه میوه عید گرفتین دیگه زیاد گرفتین دیگه در عید کدام عادات مردم خوشتان میاد همی که اشتک نباشه در خانه که مثال نبیارن سر میوه‌دانی چیزا ما عادت آدم خوش میاد خلاص یعنی خانه شما که میمان بیاید دیگه اشتکای خدا نبیارن خب بیار اشتکای شوخ نباشه اشتکایی باشه که شوخ نباشه حالا اشتک شوخ می باشه دیگه اشتکای عاجز باشه دیگه شوخ نباشه دیگه خب یعنی میبینه کلگی شما را یعنی کلگی شما رو میبینه خانه شما که میامد اشتکای شوخ نبیارن شوخ نبیارن ما تو میگین دیگه شوخ نبیارن خانه مردم خراب نکنن میوه‌دانی ها را جاری نکنن خب اشتکای باده بیارن که گفتیگم تا سر سرخان نمود بوده که می گفتیگم تا می هیچ کس اصل از این اشتکاز اما کلانا خونه است ما چی کنیم همین اشتکاز خوشحالی میکنن سگ نام خدا کرده برای ما را اشتک گرفته امی خودت که اشتک بودی با چه قسم بودی خود ما اشتک بودیم اشتکی ما تیر شد دیگه خوب هم تیر نشد بعد هم تیر شد دیگه خود در رقم تیر شد دیگه اینال به ما یک گپ بگوین شما وقتی که خرد بودین طفل بودین او زمان تو یک کار نکردین که مثلا میودانی چفا کردین یا در خانه کس شوخی کرده باشین نه والا نکردین نه والا بیشتر شما خیلی مؤدب بودین ما امسال کس ما اینجا آمدیم ما دیگه سال پروان بودیم دیگه پروان بودیم سال اینجا آمدیم اگر اختیار به دستان کسبته مثلا بگوین که در عید یکی از رسم و رواجای ما را کم کو چی را میخوایی کم کنی ما چیزا کم کردن نمیتونیم دیگه با دست الله هر چیزا کم کنه خدا الله عیدی گرفتین عیدی نه تا نگرفتیم با کسی عیدی دادین بله ها چند دادین دادیم یک چی دادیم 50 رو برا دادیم زیاد ندادیم 50 رو برا عیدی دادین خیلی ممنون میتونین پیامی داشته باشین ببینین ما بگوین پیامی چی است که مردم افغانستان خوش باشن عید برشان تبریک میگویم دیگه همهشان شاد و خندان باشن سلامت باشین لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ راغلی یاستو د اختر ورځ او اختریزې شیبې د کابل ښار کې له خپل هیوادوالو سره ولمانځو مونږ ګورو دلته زموږ هیوادوال په چکر روان دي له دوی سره به خبرې اترې ولرو سلام علیکم خوب هستین خیلی جوړه زنده باشین شما خوب هستین ډیره مننه اختر دې مبارک شه اختر عید شما هم مبارک سلامت باشین روزی منځونه تراویح ټول مو قبول شه زنده باشین شما هم قبول باشه به درگاه حق خدا عید خوب و خوش نصیب همه هموطنای عزیز ما کنه بر شما و تمام با جمله اعضای هموطنان و جمله اعضای فامیلشان سلامت باشین کجا روان هستین بخیر دیگه ما عیدی کردن برآمدیم که بریم خانه بزرگا یک دست بوسی بعد ادای احترام خانه خسرمشان میدیم ماشاءالله ما گیرتان کردم بله اینال کامره شما شدیم اینال یک گپ از من نمیفهم که شما بزرگ هستین یا من یکم خاطرک معلوم میشه من شما عیدی میگیرم ها زنده باشین چرا نه مزاح کردم سلامت باشین یعنی جدی به من عیدی میدین چه خیر کم مو کلان شما ګرانو قدرمن لیدونکو اختر مو واخیستلو داده تاسو مو ګورئ بس داسې مزې مې دي ایگاکا اولادکای تن است؟ بله اولادای مستن 4 تا دخترکای مستن خانه بابی خود میرن بسیار خوب امروز از یام یک گپ میزنم سلام خوب هستین؟ سلام خوب هستین اسم مبارکت؟ آسنات جان کجا میدی؟ خانه بیبی ماشاءالله تو خود شوقی جور کردی ماشاءالله چطور است؟ عید خوب میگذره؟ بله با خوبی شروع کردین؟ بله چی تفاوتی در عیدی فعلا و در عیدای گذشته میبینیم؟ هیچ یعنی کلش برات خوش گذشته؟ عیدی گرفتی؟ بله چقدر؟ 200 صدش از ما صدش از تو درست نام خدا دخترکایتم
کاکا مثل خودت زنده باشین. تشکر از حسن نظرتان دیگه. این از دید خودتان معلوم میشه دیگه. خودتان سلامت باشین. چطور است ایدا تفاوتشان است یا امو قسم؟ چطور تفاوت نداره خود، چون هر شرایط مثل که امت بهار، تابستان، خزان، زمستان فصلش تفاوت داره. امت ایدام تفاوت است. بعض ایدا پر جمع جوش است، بعضش کم. دیگه امروز دیگه چون اول عید است دیگه نو مردم هنوز از کم که کار درگیری خانه بیکار شوند که جمع جوش زیادتر شود. خیلی خوب. اینطور یک ایدی در زندگیتان تیر شده که یعنی خیلی پرخاطره باشه، هر وقت یادتان میاد میگی کاش هر ایدی مثل همو عید باشه؟ یک سال چون وقت قبلا ازدواج نکرده بودم، دخترخانه بودم، همراه پدرم ایدی مزار شریف رفته بودیم. مزار رفته بودیم، تصادف در همی موتر ما تکر کرد و هم بسیار خوش گذشت، هم بسیار پرخاطره است برام. کاش گرچه کس اوگار نشده بود خب کم پدر ما اوگار شد، کاش من عید ما باشه. من امروز در کنار فامیل خودم، اولادایم، شوهرم بهترین ایده دارم. اینا نزدیک ما براتون میگفتم خیلی جنجال از عروسی است. نه از عروسی نیست. گفتم که امیدایتان عروسی خراب کرده. نه اگه شما مجرد هستین عروسی کنین بسیار خوب است. خواست از مشوره شما رو قبول میکنیم. این یک زیاد مقبول است. اسمت چیست؟ زارا جان. کجا میری بخیر؟ خانه بیبیم. خانه بیبیت؟ ایدی گرفتی؟ ها. چقدر گرفتی؟ در پر گرفتی. الله کم داده براتان. چقدر کالاکایت مقبول است. تشکر خاله جان. از کجا گرفتی کالایت؟ از شال. از شال گرفتی؟ الو این کالایت زیاد خوشم آمد. به من میدی؟ نه. الو این دیگه قاط شما دیگه میگه که نه. آی نمیگم. اسمک خودت چیست؟ گلسوم. گلسوم. چقدر مقبول هستی تو؟ تشکر. چقدر فیشن مقبول کردی؟ کجا میری؟ خانه بیبی. خانه بیبیت میری؟ چی میکنی خانه بیبیت؟ خانه بیبی. کلچه میخوری؟ چی خوش داری در میوید؟ میوی کاکاو. کاکاو خوش داری؟ الان در میوید خود کاکاو نیست؟ است. چاکلیتای کاکاوی. چاکلیتای کاکاوی را خوش داری؟ آفرین. چقدر دستبند تو مقبول است. امیر به ما میدی؟ نه تشکر. سلامت باشی. خب نه سلامت باشی. که بپوش. بپوش. خب نامک خودت چیست؟ سنا جان. بخیر خانه بیبیت میری تو؟ بله. چند ایدی گرفتی خودت؟ 100 روپا؟ خیلی خوب. صدی اینال 50 از ما 50 از تو؟ سایست. اینو ما پیسه دار شدم. امروز شما یک چی داشتم، مصاحبه یک داشتم. نه؟ پیسه دار شدم؟ خب چقدر چوریای تو ماشاءالله مقبول است. کالای تو اید خو از خودت است؟ بله. خب اینا اگر کدام گفتنی ببینین دای ما داری بکن. نداری؟ اینا رو بر ما سنات جان میگم. سلام بر همه بیننده های عزیز. که میگم که خوب صحتمند باشید. عیدتان مبارک باشه. دیگه؟ اختر مبارک شه. خیلی ممنون. سلامت باشین که به ما وقت دادین. پیام کوتاه شما می‌داشتم. خب کدام پیام خاص نه. با تمام هموطنای ما عید خوب و خوش می‌خواهیم در کنار فامیلایشان بدون رنج غم. یک آبادی، آرامی، آسایش بر همه خداوند نصیب کنه. هر روز شانید باشه. دیگه بهترین زندگی را خدا نصیبشان کنن تا مردم ما از این رنج و بدبختی براین همه روزه از خواب بیدار شوند که هر روزشان فکر کنن امروز عید است برشان. سلامت باشین. خیلی ما اینی ایدی دادن. اینا ما بزرگ هستم از یا اینا ما برشان ایدی میتم. یک دقیقه که من دسکاور ما بیارم. باش که ما پیسه نداشتم. این پیسه بر خود آوردم. باش که ایدیشان بدم. عیدت مبارک. ایدی را بگی. آفرین. چی؟ تشکر. خواهش. عیدت مبارک. تشکر. اینا تشکر خاله. اینا عید از شما شد نی؟ بله. خوشحال باشه. تشکر. ګران لیدونکو له موږ سره ملتیا ولرئ. له نورو هیوادوالو سره به هم خبرې اترې ولرو. بیرته راګرځو. موږ سره پاتې شئ.
تلویزیون لیدونکو ماشاءالله ډېر ښایسته اختر ده او هیوادوال هم په جم و جوش راوتلي دي زموږ تر څنګ قدرمن ځوانان ولاړ دي له دوی سره به خبرې اترې لرو سلامونه ستړي مه شئ علیکم سلام ستړي مه شئ اختر اول مبارکي درته وایم روژه او مونځونه هم قبول شه ښه یاستئ ستاسې د هم اختر مبارک شي روژه او مونځونه مو قبول شه سلامت سئ تشکر مننه ستاسې ښکلی نوم عاصم محمد عاصم محمد عاصم خانه څنګه و اختر مو څنګه پیل اختر مو په خوښي او په خوشحالي پیل کړ نو ښه اختر ده خدای کسې همداسې ښه اختر واوسېږي امارت اسلامي ښه امنیت یې نیولی ده نتي نور څه شی نشته خو اختر تر اوسه چېرته ولاړې موږ اوله چېرته نه یو راغلي همدلته اولین ګشت داسې راغلو نو همدلته که موږ هم د کابل کې اوسېږو خو دلته اولین ګشت داسې راغلي یاست چکر لپاره انډیوالانو سره له کوچنیوالي نه مو ووایه کوم اختر مو په کوچنیوالي کې ډېر زیات خوندور و اختر خو موږ کوچنیوالي کې موږ خو مور نه پرېښودو چې کور نه ووځو زیاتې هغه کور کې به ولوسي میلمانه به راتله خو اوس چې دا د غټ سولو اوس سره چېرته ګرځو ښه اختر ده یعنې تاسو ته تر کوچنیوالي اختر نه اوس اختر خوند اوس اختر خوند راکوي بیا برعکس موږ ته د کوچنیوالي اختر ډېر خوند راکوله خو هر چای نه زړه څنګه ده عیدي دې راواخیسته نه اخترۍ دې نه ده اخیستی نه پلار ته م تر اوسه نه یم ورغلی که نه دا ولې نو اول حق خو د مور او پلار نه ووتو که نه ماسې نو اول حق خو د مور او پلار دی باید مور او پلار ته ورسې بیا له هغې نه دوستانو سره ولاړ سي نه خو موږ اول لاړو نو هلته دوستانو سره دوی همال تیار ول نو خفه دا دې بیا اشتباه کړې که نه اشتباه مو داسې کومه خاطره په اختر کې لري چې تاسې کله راپیادوئ وایي چې کاش دا ټول اخترونه مې همداسې او کاش ته مې وداني ماته کړې ښه وهل مې پرې خوړلي دي بیا وایي چې کاشکې هر اختر مې داسې وی نه نو ښه وخت په خدای په مغه وهلو باندې راضي یاست اوس یې غټ سولو نو کوچنیوالی داسې چای ده داسې شراب داسې بیا د هغې نشه نه پیدا کېږي یو ځل ماته وایي چې کوچنیوالي اختر ښه نه وي بل ځل وایي ښه نه وي په هماسې کې خو تاسو ته به خوند درکړي خو موږ ته خوند نه راکړي موږ ته اوس د غټوالي اختر خوند راکوي ډېر ښه لیدونکو ته کوم پیغام لري مهرباني پیغام خو نور خاص پیغام نه لري دا قم پرستي دې نه کوي نور هر څه کوي ودې کوي دا قم پرستي دې نه کوي ډېره مننه کور مو ودان شمشاد تلویزیون لیدونکو اختر مو بیا هم مبارک شه ډېرې ښایسته شیبې دي او ځوانان راوتلي زه به هم د دوی سره خبرې اترې ولرم سلامونه ستړي مه شئ سلام علیکم شما خوب هستین بخیر سلامت سلامت باشین شما خوب هستین تشکر زنده باشید شما همچنان مبارک از دوستای ما همچنان مدیه که یک عید خوب و خوشی داشته باشین اسمتون اسم محمد عابد نظامی از ولایت زیبای لوگر سلامت باشین سلامونه ستړي مه شئ اختر مو مبارک مننه خیر اوسئ تاسو زما اختر مبارک ډېره زیاته مننه څنګه و اختر مو ښایسته پیل که ماشاءالله ښایسته اختر و راضي و ترې خیر اوسئ څه مو ویلې دواړو خپل منځ کې بس موږ همدا چکر برکه غږېدلو نو څه چېرته لاړ شو چېرته لاړ نه شو لا خو راوتلي یاستئ نور هم پرې غږېږئ و نو دا خو اوس تر سره غرمه ده بېګا ته شپې ته بعد د غرمې نه ډېر ښه څنګه و اختر چې مو پیل کړله لومړی چېرته ولاړئ والله لومړی څه نو لومړی اول کور ته راغلو ځکه موږ کار کوو کار نه کور ته راغلو اوس راووتلو نو بعد یې نه به پلان اوسو چېرته ځو اختری دې ورکړه که وادې اخیسته والله ور مې که څو روپۍ دې ورکړې والله نو د انرژیانې مې وړې بعضو ته او بعضو ته مې پیسې ورکړلې نو خاص ډېرې پیسې مې نه دي ورکړې ما که نه ډېرې پیسې مې ورکړي همدا 200 او 10 داسې ډېر ښه څنګه دا اختر داسې کوم اختر مو په ژوند کې شته کې هغه په یاد مو راځي او تاسې وایئ چې کاش دا ټول اخترونه مې هم داسې وی والله اختر خو هغه اخترونه ولا د ماشومتوب اخترونه هغه خوند لري ځکه سړي باندې مسؤلیت نه وي که نه د کورنۍ فشار نه وي ماحول ښه وي که نه سړی د خاص شي نه پوهېږي هغه اختر ډېر خوند لري بیا څه غټ څه د ماحول وګورې بس لږ اوس خو مشکلات ډېر دي او نو امنیت ښه ده نور داسې مشکلات شته که نه دا خطر سړی تشویش لري کوچنیوالي کې به د اختر کې کمې لوبې کوئ والله خو سای ورته وایي چې هغه لوبې مو کولې ډېر ښه مطلب د کوچنیوالي اختر مو ډېر له شیبو او د خاطراتو نه ډک ماشاءالله ډېر ښایسته اخترونه ول اوس هم ماشاءالله ښه دي راضي وو ژوند نه راضي وو شکر د الحمدلله اکثره خلک اخترونو ته چې کومې خویندې واده شوي بیا راولي تاسې څنګه وکړل والله موږ خو اوس تللی وم یو خور ته مې بس سبا ته مې ټول ته پروګرام نیولی سبا ټول راځي انشاءالله دا راته ووایه چې خویندې ته دې جوړې اخیستي والله نه ټولې بس خپل کورو کې دي نو خپله اخیستي دي ځان ته نو دا خو زموږ د پښتنو رواج دی کله چې خویندې واده شي بیا موږ اختر کې ورته حتمن جوړه اخلو والله نو هغې اقتصادونه ښه دي نو ماشاءالله هغې باید موږ ته اوس واخلي ډېر ښه
که کوم پیغام خاص لیدونکو ته لرئ مهرباني والا یو پیغام لرم ټولو افغانانو ته د دنیا کې څومره مسلمانان دي چې دغه اصلیت باید خپل وساتي ځکه خوی خواص بدل نه کړي انسان د کله پاسپورت ته ځي کله ښکته ته ځي باید همیشه یو شی اوسي او خصوصا هغه خلک بر لرم چې هغه پیسهداره دي چې هغې باید ډېر زیات خپل اخلاق ښه کړي او اصولو کې وګرځي ځکه دا دنیا ده که نن هغې سره سبا به بل سره وي نو دا یو پیغام لرم ډېره مننه ښایسته پیغام و تاسې څنګه چېرته لاړئ که نه والله تر اوسه خو چېرته نه دی تللی خو بس بله تصمیم لرو چې لاړ سو چکر ته لاړ سو تاسو خو به د دوب شانتې نه وایئ چې خویندې دې موږ ته کالي وکړي خویندو ته دې کالي کړي وه هو خامخا ډېر زیات ډېر ښه کولی شئ کوم خاص پیغام ولرئ زموږ لیدونکو ته او خاص پیغام خو لرم خو البته په فارسي ژبه درته ووایم صحیح ده مشکل نشته انشاءالله و پیام خاص ما برای جوانای وطن برای جوانای وطن ما شمایی است که مثلا تحصیل خود ادامه بدن و دیگه ای که مثلا در این وطن ما شما بسیار گدودی ها زیاد است باید بتونن یک کشور چی میگن صلح‌آمیز داشته باشیم ما بتونیم در فضای صلح زندگی کنیم دیگه ای که پیام خاص ندارم دیگه جور صحتمند باشید از شما زیاد تشکر که با ما اهمیت دادین که ما برای شما مصاحبت کردیم دیگه پیام خاص نیست سلامت باشین خبر اترې ولرو سلامونه ستړي مه شئ سلام اختر دې مبارک شه اختر شما مبارک اوه ډېره مننه اسمتون چیست؟ اسم من دینا دینا جان میگفتین پیشتر که شعر یاد دارم درباره عید بر ما یک چند تا شعر بگو شعری موش میگه بگو ترانه از شعر سر چیز کس بگو شیر و موش شیر پالوی دره خوابیده بود موش خیزک زد آمد و بیدارش کرد شیر اون را گرفت موش گفت رها کن من روزی بر دردت میخورم شیر گفت تو بر درد من نمیخور تو کوچک هستی شیر در دره خوابید و گفت شیر گیر کرد موش گردندانه خود جالی را کند شیر گفت خیلی ممنونم سلامت باشیم ما ممنون هستیم چطور بود عید؟ عید خوب بود عیدی گرفتی؟ نه نگرفتی؟ کس بردیدی نداد؟ چرا؟ کجا رفتی تو با حال عید؟ دمی پارک بودیم چی چیزی را در میوه عید خوش داری؟ چی را در میوه عید خوش داری؟ انگور انگور میوه عید است؟ میوه عیدی که میوه خشک است اونو دو چی خوش میه؟ پسته اگر کدام پیامی به بینندای ما داری میربانی؟ نه سلامت باشن بگو عیدشان مبارک تشکر شمان دل دو سره به خبر اترې ولرو سلامونه ستړي مشي سلامونه تاسو ته قدرمن لیدونکو ته اختر ټولو مبارک وي ستا د اختر مبارک شي څنګه یې ښه یې ښه یم شکر ده څه چل دی اختر دې لکه چې ښه ډېره اخیستې که نه اختر خو مې اخیستې ده ډېر دې اخیستې څه دې اخیستې یو نیم سل روپۍ مې اخیستې ماشاءالله ماشاءالله دا یو نیم سل به ما سره رانیمې کړي صحیح ده څنګه د اختر دې څنګه پیل کړو لومړی د اختر یې واخیستې که نه اختر میوه دې وخوړه نه تر اوسه هم خو د اختر میوه نه ده خوړلې لومړی مې اختر یې واخیسته آفرین اختر لمونځ ته تللی وې اختر لمونځ ته تلم د اختر میوه کې د څه شی خوښېږي ډېر د اختر میوه کې والا بادام
بادام کور کې به درنه ورځ نه لري ټول بادام به تا خلاص کړي ښه داسې شعر خاطره فکري داسې څه دې زده ووایه موږ ته وایه سترګې د ښایسته دي د رنجو تاوان پې مه کوه وایه سترګې د ښایسته دي د رنجو تاوان پې مه کوه خلک ظالمان دي لکه تونه به دې وباسي یو بل هم راته ووایه وایه دا د زړونو بیماري به دې خراب کړي ښکلی ځوان یا شوقي به دې خراب کړي کله کله د ملګرو څنګ ته هم زه دا وطاق دا تنهایي به دې خراب کړي د ملګرو غم به کم نه کړي آصفه د سګرټو تورلوګي به دې خراب کړي واه واه شاعر خو به نه یې والله یو شعر خپل شعر ورته ووایه یو خپل شعر ته ودرېږه وایه وایه چې نصیب مې د دنیا ورسره نه وه وایه چې نصیب مې د دنیا ورسره نه و ربه ولې دې په داسې مخ مین کړم اختر کې څه شی ډېر خوند درکوي چې هغه ترسره کړې والا اختر کې چکر تر څو چېرته تللی نه والا تر اوسه چېرته نه تللی نور اخترونو کې به چکر چېرته تللی هلته نور باغه ته تلو دغه پارکو دا جان ته تلو باغې واشه دغه جان ته به تلو ډېر ښه روزي دې نیولي روژې مې یوه دانه نیولې یوه دانه په یوه دانه کې خو دې لس دانې نه دي نیولي نه ښه لیدونکو ته که کوم پیغام لري ورته ووایه لیدونکو ته مې دا پیغام ده چې لیدونکو ته مې دا پیغام ده د اختر مبارک وي ټولو ته ووایو اختر ورته ټولو ته مبارک وي خدای په امان ډېره مننه چې د اختر په پار مو تاسو ته وړاندې کړله تر بیا چې زه نفیسه صافۍ ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم په لویو بخښونکي خدای مو سپارم د الله په امان له لیدلو مو مننه